ځکه د مجبوري وژل ول، د شوق نه نه دي وژلي. امریکایي چې وژلی ما خپله امریکایي چې وژلی ما چې روسۍ وژلی والله چې له شوقه مې وژلي، پرې مې خندلي هم دي، پرې خوشحاله سوی یم. خو افغانۍ زه یې وړه خاطره وایم، ورېښمین تنګی د روس د جهاد وخت کې ما سره و. ټول خلک به د ما د هغه ګوري دا د لغمان د شهیدانو د کسو دا خلک ورېښمین تنګی د استحکام پلنه چې سمسور لغمان لیکلی دنه ته مشلې پورې دا ما سره و، دا مشل هم ما سره و. دلته ګیلم جمانو هر ځای په هغه وخت کې دا خلک به ما خبرې اوري په متري اخیستې، 1 متر به په 1 لک 2 لک افغانیو اخیستې متر چې دغه ځای فتح کوو. لوګر ته هم لاړه، بل ځای ته هم لاړه، پکتیا ته دلته هم راغله چې تنګی موږ نیسو. چې راغله اوله ورځ یې موږ نه جایونه ونیول، پوستې واچولې، موږ پې عملیات شروع کړه. ما خپله چې عملیات هم شروع کړه، داسې عملیات هم پې وکړه چې دوی هم ښکته کړه. چې ښکته هم کړه موږ بېرته هلته بمونه ښخ کړل په دغه مرچو کې چې کوم مرچو کې دي. موږ ویل چې دوی سبا بیا راخیږي چې د بمو باندې والوځي. معلم خطاب کې د ما غږ واوري جلال آباد کې دا اوس هم د لغمان دا د موږ د استحکام مسؤل و. د بمونه کېښودل، غټ بمونه یې کېښودل، واړه یې کېښودل چې سبا موږ ویلې سبا دوی راځي. چې هغوی رانغله، جنګ شروع سو، بیا را هغه سول چې موږ کله ورغلو بیا پوستې ته چې پوستې ونیوې چې ګورو هلته ناست یو چې بمونه دي، هلته ښخ ته داسې خاوره پرې پرته وه. ما تلیفون وکړو، ما ویل معلم خطابه تباه دې کړو، اوس وتلی یم نه څو ننوتي یو، خدای بچ کړي اوس چې بېرته راوځو څه به کوو. هغه ویلې غم مه کوئ، تا نه ډارېدم ځکه زه قومندان وم، ما درته ونه ویلې شپې وارخطایي وه، توپونه و څه وه، ما نه ټول دا د امنیت تنګې د امنیت ستنې ما نه پاتې دي د ټولو بمو. ښکلي مې لیدي نو که څونه خنجک هم پرې وهئ او لوزینه بیغمه شي. ما لیکه بیغمه شه. بیا نو هغه څلو بیا راغلو، هغه هم وکړل، دویم ځل هم صحیح بمونه کېښودل. بیا چې ګیلم جمان راوختل دغه ځای نقطه ده، بیا دا هر هغه کې ټانګونه دوی جازونو کې خېځولي، داسې مرچې جوړې کړې وې. موږ هلته ضد د ټانګ ماین 25 کیلو 30 کیلو یې کېښودل. چې ګیلم جمان راننوتل، ښه هر موږ پرې توپونه شروع کړل. دوی به هغه پوستو ته ننوتل چې توپونه بچ سو. هلته خو موږ غټ غټ بمونه یې خور ګرم او ګرم او ګرم. یقین په خدای وکړو 135 ګیلم جم وژل سوي. چې موږ راغلو دا دونه مې ورته ژړلي دي ګیلم جمو ته. دا دوستم چې اوس مارشال سوی، مارشال څنګه مې زغلولی، دې کې ټول خلک اوري او هغه د شهیدانو دا د مشلې دا خلک دې شهیدان دي. بیا هغه نه وروسته په هغه طرف رانغله، څه ورته وایي ګیلم جان، او متري جایونه به یې اخیستل. ما ویل راسه ټینګ شه، اوس هغه مارشال سوی چې توریالی بېچاره ځان نه کمزوری، په زړورتیا کې ځان نه کمزوری سړی یقین وکړو، یو کمزوری به ما نه وي، هغه به ګیدړي، نور ټول خلک ځان نه زړور ګڼم. خو چې هغه مې زغلولی ده مارشال، هغه ته خلکو مارشالي ورکړې. تعجب په دغسې جمهوریت کوم. استاد محترم، په تېر جمهوریت کې دی چې 2 دورې پاچاهي وشوله، نو هغې کې لکه ډاکټر اشرف غني، جناب حامد کارزی او ډاکټر عبدالله، په دې 3 کسانو کې د څوک خوښېدل؟ یاره دا 3 واړه زه خو ملت مې خوښېږي. که د ملت خو دی 3 واړو په دا 3 واړو په 4 ځل انتخاباتو کې 4 ځل سوي، 2 ځل اشرف غني وکړو، 2 ځل کرزي. 4 واړو کې د 1 میلیون نه زیاتو خلکو رایې، هغه هم جعلي رایې. نو معنا دا چې د افغان ولس دا 3 واړه نه خوښېدل. که دی خوښېدل ولې دغه حالات سو؟ دا اوس هم یقین وکوه چې خیره که دې قدر هغه وته چې ټولو ویلې د موږ کرزي سره خو اول امریکایي باډي ګارډان ګرځېدل، کې شک نشته. جومات ته به هم تله، همغه د موږ د یو مشر رهبر څوک مړه وه، نو ما لیکلي وه چې تعجب په دې کومه د حکمتیار مور مړه سوه او ټول مهاجر او مجاهد په هغه کې ول. خو د موږ ځینو تعصب پې کوم داسې هغه سو چې امریکایانو سره سپي هم ورسره په هغه جنازو کې شریک سول، ځکه کرزی تلی و، امریکایان هم ورسره و، انساني سپي او دویم هغه حیواني سپي هم ورسره ول او هغه به سره ګرځېدل. جومات ته من نه وتل، بل څه ته من نه وتل. نو داسې خلک څنګه د ما خوښ سي چې هغه د ما دین ته، د ما وطن ته، د ما اسلام ته هغه د بمو مور یې دلته را استعمال کړه. 1 میلیون افغانان یې شهیدان کړي، دا 3 واړه پکې شریک وو. هسې د تمساح اوښ کې توی کړي، کله کرزي و، کله عبدالله و، کله اشرف غني. دا ملت چې څوک خیرخوا وي هغه نه زه جار یم، هغه د ما زړه ده. ملت ته چا نقصان رسولی چې هر څوک یې زه لعنت پرې وایم. استاد محترم، اشرف غني خدمت نه کړی ستاسو په اند باندې بیخي افغانستان لپاره؟ یاره که د افغانستان لپاره خدمت کړی وای دغه حالات به نه و. په همغه وخت کې هم اشرف غني چې هملته و 4 زره میلیارده ډالر افغانستان ته راغلي. 4 زره میلیارده ډالر دا بیخي په خولې یادېږي، یعنې بیخي هغه دی په بازسازۍ کې نه دي لګولي. هغه خو د نجیب خو د روسانو غلام و، هغه ته خو روسانو اسکاټ هم ورکول، پیسې هم. اشرف غني که تا رښتیا خیر غواړې، اوس د افغانانو خیر غواړې، ووایه چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژنې او ما نه ډېر غلط کارونه سوي او اسلامي امارت ډېر ښه کړي چې دنیاوال هم پوه سي چې ولا تېر جمهور رئیس هم دا هغه کوي. نو دا د افغانانو خیرخوا نه ده. دا اوس هم چې کومې خبرې کوي، کوم هغه کوي د امریکې په اشارو یې کوي. ښه، استاد محترم،
د دې مکتبونو غوښتنه بار بار ډېره خلکو کړې په دې وخت کې نغمې او نوې سندره ورته ویلې ده آریانا سعید د دوی دواړو غوښتنو ته ځکه چې دوی خو اوس په نړۍ کې خلک پیژني ټول افغانان دوی سره غدي یعنی د دوی غوښتنه ده که چیرې د غوښتنې دوی ومنل شي ځکه وایي چې د نورو افغانانو غوښتنه ونه منل شوه صرف د دوو هنرمندانو خبره ومنل شوه په دې اړه څه وایې زه خو دا وایم زه وایم چې یو سړی که یو کار یو ځای ته رسولی وي چې اوس د آریانا سعید چې موږ افغانان پرې شرمېږو نغمې باره کې به نه وایم خو هم بیا هم سندرغاړی د موږ افغانان سندرغاړي نه یو کله د سندرې نه دي اورېدلې همت صاحب الحمدلله نه دي مې اورېدلي یاره کله کله پټ پټ چې د ستانه سویم دې مې اورېدلي دروغ ولا کوئی ما تعهد کړی ده لکه د چا دی اورېدلي په سندرې د ګل زمان چې موږ هم د پکتیا اصلي یو او د ګل زمان د پکتیا و دغه به کله که نغمې او آریانا سعید سره دې نه نه الحمدلله نه د ما نه دا داسې دي چې دا دواړه دا د ځوانانو د هغه دا خلک هنر دته وایي دا خو فساد من دي دا خو خلک فساد ته هغه کوي ځوانان یې د موږ ډېر هغه کړل اوس هم کله کله اورې د ګل زمان استاد سندرې کوي نه اورې نه ډېر وخت چې نه دي مې اورېدلي دا ما مخکې هغه درته ویلي د جهاد دوره کې اورېدل جهاد دورې نه مخکې مې اورېدل کله که دوی دواړه په اړه باندې استاد همت صاحب څه وایي د مکتبونو په اړه باندې دوی نغمې څه وخت مخکې یو پیام ورکړی او سندره یې جوړ کړې آریانا سعید هم داسې یادونه کړې وه ګوره زه هم دا خو نور ما درته ویل که نه چې اسلامي امارت کې به ځینې داسې کسان چې پانده به مې یو ځل هغسې چې اوس آریانا سعید ما ته راځي زه دې په شرمېږم په نوم چې ته افغانه یې هغه لباس یې وګوره دلته به دا اوس وایي ده باندې خو بیخي دا خو دا یو خبر ده که نه د مکتبو خلاصول اړین دي د اسلام او د افغاني کلتور د چتر لاندې او د هغوی سره برابر باید سر له سبا خلاص کړي آریانا سعید څوک ده او نغمه څوک ده ولا کوي د خیره کدې قدر دا نغمه کومه نغمه ده د منګل میرمن نو دا خو ټوله خل د نغمه د منګل میرمن که نه نو ښه دا د منګل میرمن ده که د منګل خاونده وه داسې ده ما څه کولی چې داسې راته وایي چې نغمه خو یو څه وخت د موږ هغه هم ورته ورته وایي د موږ د جهادي هغه هم ما کولی داسې رانه پوښتنه وکړه چې نغمه دې څه کوي ما درته ویلې موږ ورېندار ده تقریبا مولوي صاحب محمد نبي زوی سره یې نکاح کړې وه نغمه ډېره خطرناکه ده کله یو سره کله بل سره وځي بیا بل ځای کې کړې وه څه داسې دي نو د موږ ورېندار ورته وایي دا خو داسې د خدای بیا بل چا کومنټ کړی د همدې ویډیو ته د خدای روی ته وګورئ د حوصلې نه کار واخلئ او خپل ولس ته کار وکړئ او هېواد په ګډه سره جوړ کړئ که نه بیا هغه بل اوتاک صاحب ته کومنټ لګېده په هغه کې یعنی دوی هم وایي چې د حوصلې نه کار واخلئ که نه یعنی د تاسې بحثونو کې استاد محترم ډېر وخت احساساتي کېږي که نه په دې خاطر به دوی یادونه کوي څوک چې احساس لري هغه احساساتي کېږي چې احساس نه لري هغه هغسې یو هغه نه په کور غیرت کوي چې نه په وطن د ما دین اسلام او وطن او افغان ته چې څوک هغه ګوري که خبرې که څه که زه وس ولرم په دا خولۍ وهم دا خو لا د خولۍ خبر ده په څوکې وهم خوله دا دوه دېرش غاښونه یې پرې غورځوم چې د ما اسلام افغانستان او افغانانو ته څوک نقصان رسوي بلکل تاسو یو بل بحث کړی و د کارمل په اړه باندې یادونه کړې هغه وکړه چې دوی ویلو چې بسم الله الرحمن الرحیم مې ویله که نه حافظ الامین ویلي و حافظ الامین و بیا دوی دلته چا لیکلي که نه چې کارمل د هغه وخت عبدالله و نو هغه کومنټ کې ستاسو ویډیو دلته فکر کوم د کارمل په اړه باندې بحث کړی و که نه هغه ویډیو موږ نه ده راخیستې نو پوهېږم چې هغه وخت کې مسله څه شی وه د کارمل په اړه باندې تاسو کوم بحث کارمل داسې و چې کارمل ویلې هغه اصیل افغان ده دا په ریکارډ موجود ده د روز پیدا فلم وګوره دا هغه اصیل افغان ده چې هغه د شوروي سره مخلصانه دوستي لري څوک چې شوروي سره مخلصانه دوستي نه لري هغه اصیل افغان نه ده یعنې که مثل ده زه وایم چې هر افغان چې د افغانستان نه پرته د نورو خیر به غواړي خو چې د افغانستان نه پرته د بل ملک که د سعودي که د بیت الله د امام خیر هم غواړي زه هغه ته وایم چې دا غلام ده هر چې لیکل کې مونږ کوی چې لرې کړو هغه مې هر دفتر ته دا شخصي دفترو ته ځو سپین بیرغ هم ده درې رنګه بیرغ هم ده مونږ که مخالف دستي کې ورته وایو یو فرمان چې دغه جانه دا زه اوس ووایم چې چا سره بیرغ ولیدل شو بیا به خیر نه وي موږ مخالف نه یو ډېرې خلک په امارات کې موږ مخالف نه یو درې رنګه بیرغ نه مني نه یو نه منل دي یو بیخي داسې هغه وایي چې دغه بیرغ لاندې زه شهید سوی یم وژل سوی یم تباه سوی یم څه سوی یم څه وخت کار دی چې لږ زره سړی هغه د پتن غوسې حالات کې اوس تر اوسه 19 میاشتې تېرې سوي موږ مخالف نه یو که مخالف په یو بیان دا اوس چې زه ورکړم نر ګڼم په افغانستان کې چې دا دی اوس هر دفتر ته چې ځې شخصي دفترونو ته د درې رنګه بیرغ لا غټ یا سپین کمي یعنې دا د رسول الله بیرغ د سپین موږ راجي کړی ده او د ما پیشنهاد هم همدا ده چې یو ملي او یو اسلامي او یو هغه وي د ځوانانو احساسات پرې نه هغه کوو هغه د پرېښي هم ده خو دا د موږ د محمدي بیرغ د اسلامي بیرغ ده د باندې ګوره څونه خلکو عکس محترم ډېر وخت په ننګرهار کې ځوانانو په همدې بیرغ باندې وهل هم خوړلي وهل شوي دي هغه د بیرغ په بنا نه دي شوي هلته جګ شوي وو هغه شیان یې کول چې تاسې ولیدل هلته او دا خو په هغه نوې ورځې وې هماغه اول ورځې د ما هم یادېږي یو کنفرانس بیا موږ وکړو موږ ویل دا د امارت پالیسي نه ده دا شخصي کسانو دا کړي د امارت پالیسي بیا هم درته وایم چې د افغانستان کوم شی چې اسلام او په اسلام کې ناروا نه وي او د افغانانو رواج او هغه وي اسلامي امارت هغه ته احترام لري که هغه د موږ بیرغ ده که د هغه موږ نور تعلیم ده که هغه د موږ رواجونه دي رسمونه دي هغه ته موږ احترام لرو مننه ښه مخکې ځو
ښاغلی همت صاحب احساساتو پر سر اخیستی دی که ښه وایې مستند نه دي نو امین په اسلام ریشخند وهلی دی او نه یې وهلی هم نسوه که نه مطلب یې دا ده نو هغه ستا مخکې یادونه وکړې که دا ریشخند نه وي چې هغه وایي که نه چې د مازدیګر د مانځه لپاره 15 دقیقې تفریح او بیا مونځ او دس نه وي هلته شراب راخلي کړنګ کړو هغه چې کیدی چې دا د یو دویم چې هغه وایي بسم الله الرحمن الرحیم چې گفتم حفیظ الامین که دا په اسلام ریشخند نه وي نو بیا بالکل د دغه کمنټ والا خبره صحیح ده خو دا کمنټ اوس تاسې راخیستی تاسو ته زه دا چلنج در کوم یا به ما ته دا ثابتوئ چې زه درته ثابتوم که حفیظ الامین همدغه 2 کاره نه و کړي نو زه بالکل بیا رسنیو ته هم نه راځم او که دا 2 کاره یې کړي وو تا نه خواهش کوم چې بیا رسنیو کې د کمنټ والا راته پیدا کړي یا ورته ووایه چې شرم درته پکار ده دا دروغ څوک نه وایي همت صاحب د دوی کمنټونه دي راخیستي موږ هم د یوټیوب نه راخیستي ښه همت صاحب کامیاب اوسې تل اوسې سلام ډېر ښکلی اچوي چې وایه السلام علیکم آفرین همیشه اوسې دوی هغه ستاسو نه پوهېږم رسنۍ زه همدغه یو شی دا وایم موږ مسلمانان یو کله چې رسول الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ خو موږ تعجب کوو هغه خلکو ته چې دا وایي صبح بخیر په خیر راغلی سلامونه دا اسلام کې نسته وګورئ داسې الله پاک ورته ویلې چې ورسه ملایکو ته سلام وایي ما سلام به څنګه وي وایي ته ورسه ملایکو ته وایي السلام علیکم چې هغو کوم جواب درکړه هغه به یې تا د اولادي جواب وي چې ورغی السلام علیکم هغه ورته ویلي وعلیکم السلام دا ملایکو ویلې بیا د هغه نه چې رسول الله سلام راغی ټول حدیث دي یو سړی راننوته نیم منټ ځکه حدیث ته دغه به احترام کوو یو صحابي راننوته هغه ویلي السلام علیکم هغه رسول الله سلام ویلي وعلیکم السلام 10 یعنی لس دویم صحابي راننوته وی السلام علیکم ورحمت الله رسول الله سلام وعلیکم السلام ورحمت الله 20 یعنی شل دریم صحابي راننوته ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رسول الله سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته 30 یعنی 10 صحابه ویل یا رسول الله امغه یو سلام 3 وړ واچو تا یو ته لس ویل یو ته شل یو ته 10 دا څه معنی یو سلام نه دا چولی هغه اول ویل السلام علیکم هغه ته لس نیکۍ دي مال لس 10 دویم چې ورحمت الله ورسره ویلې هغه ته شل نیکۍ دي دریم وبرکاته دا د ما ولسه تاسو نه خواهش د رسول الله خوشحال کوي خدای خوشحال کوي او داسې وایي چارجه کې مخ کېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا هغه نه وروسته په خیر راغلی ستړی مشي هر کله دی صبح بخیر بیا ټول شیان وایه ورپسې پرده کوي خو اول نه چې ته وایه ستړی مشي زه وایم خوله دې ماته سه اول نه چې وایه سلامونه بد انسان دا څه معنا سلامونه دا یو هغه دا د امر بالمعروف کارو امر بالمعروف باید دا کړی وای خو تورې علیه همت هغه کارونه هم کوي چې انشاءالله چې ځان مسؤل ګڼي باید سلام باید وکړي نه باید دغه شیان زه هم دا وایم یقین وکړو هغه ورځې په تورخم ته تللو او ما سره و مسعود نومیږي مسعود دا عرب ده په هغه کې کار کوي چې هلته لاړو موټر کې او 2 کسان دي جګۍ غوږونه یې پې نیولي مالې دا څه کوي زه شخصي موټر کې وم غوږونه یې نیولي ټیټې کېنوي بیا لاسونه پې هغه کړه وایي دا ګیرې خریلي که نه نو ما ورته ویلي چې وسړی تا ځان هم قاضي جوړ کړی ځان نه دې هم د استخباراتو والو ځان نه هم استخبارات جوړ کړي ځان نه دې هم پولیس جوړ کړی سړی نیسي مې تا نیول مطلب دی که امیر ویلي چې ګیرې خریلو والا ونیسئ ته یې ونیسه سزا نه سي ورکوي چې غوږونه پې نیسي دا دونه خلک ما لږې پټې هغه ونه چې خلک عبرت واخلي بیا یو ما پسې هم راتاو شو خو بل وپېژنم وایي همت صاحب دی همت صاحب بیا لا غږ شو که دی تاسو سره رسنیو برکت نه وای د ما دا 2 غاښونه یې هم راته غورځول زه دغسې وایم امر بالمعروف ته دا پکار ده چې موږ تشویق ډېر وکړو خلک چېره په داسې جامو کې په شخصي هغو کې ولیږو داسې نه لکه ډاکټران یا لکه هغه چې هغه خلک لرې ترې هغه کېږي نه په دغه عادي حالاتو کې چې رادیو نه تلویزیون نه او څه نه موږ خو تلویزیون رادیو کې همدغه ترانې دی او په ما ګرانه او زما جانانه یو شام امیر المؤمنین ته بل هم ده چې ډمتوب غوندې لګوي والله بله ما څو ځایو کې خلک درولي اخر زه خجالت ما ته وایي دا خو ډمتوب تیار د ډم غوندې سندرې اچولي دم بم 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 شروع کړي او وایي دا نعت ده یو ډرامه خلک ورته ګډېږي امیر المؤمنینه فرمان دې مخکې صادر کړی خو د باندې عمل باید وکړي دا د امارات غړي او دا بالکل ډم دی هغه د سندرې څه نغمې سندره باندې سړی وهي او د هغه بم 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 او د باندې خلک نه وایي نغمې ته سندره وایي اریانا سعید خلک ګډېږي ته وایي دا بازینګر دي خو د خدای کور کې چې خلک ګډېږي او هغه ته څه نه وایي امیر المؤمنین باید په جوماتو کې خلک ګډېږي څنګه چې ودو کې خلک ګډېدو کې منې کړي دي جمعیت کې خو طریقه اولا ګډېدل نشته دا هسې یو خبر ده دا د غذا ډول ده او دا د پلان نه د غذا ډول شته نه د کټیر ډول شته پخوا به خلک وهه چې خلک خبر دا د اسلام دروغ دي چې دا خلک وایي چې د غذا ډول د رسول الله سلام ډول وهلی او دا اتڼ اسلامي اتڼ ده او دا اسلامي نه
اتڼ اسلامي ده نه بل څه ده نه جومات کې اتڼ روا ده جومات کې جګې خبرې ناروا دي او دا څه چې اتڼ او یا دا شیان. همت صاحب ډېره زیاته مننه کوم الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسېږي. مننه چې بلنه دې ومنله تاسو ډېره مننه چې ما ته وخت راکړ. ډېره زیاته مننه کوو قدرمن اورېدونکو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونه مو راسره ولیدله. تر بیا چې موږ ستاسو حضور ته حاضرېږو په مهربانه خدای مو سپارو. الله مو مل ښه وخت ولرئ.